نبوي سیرات د سیرت خپرونه هر ورځ د سهار له 6:30 دقیقو تر 7 بجو پورې له شریعت غږ راډیو څخه واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د شریعت غږ راډیو محترم اوریدونکو او د نبوي سیرت د خپرونې عزتمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ او خوشحاله یو چې دا د یو ځل بیا د دغې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې یو. عزتمن اوریدونکو، په دې هیله چې سهار مو د لوی خدای جل جلاله په عبادت سره پیل کړی وي او همداراز خپرونه په غور سره تر پای پورې واورئ. دا د خپرونه پیلوو. محترم اوریدونکو، په دې خپرونه کې بیا هم غواړو چې د معجزو نه د انکار او همداراز د هغو د ځنډېدو د اسبابو په اړوند تاسې دیندارو او معزز اوریدونکو ته ځینې نور معلومات هم درکاندو. هو که محترمو اوریدونکو، لوی خدای جل جلاله د فرقان مبارکه سوره کې فرمایي او هغو خلکو وویل چې دا پیغمبر ولې خوراک کوي او ولې په بازارونو کې ګرځي، ولې په ده یوه ملایکه نه رانازلیږي چې ده سره خلک پیروي، یا په ده کومه خزانه ولې نه رانازلیږي، او یا ولې یو باغ نه لري چې له هغه څخه خوراک وکړي. او ظالمان وویل چې تاسو د یو داسې شخص متابعت کوئ چې په هغه چا جادو کړی ده. د دغه آیت څخه دا هم څرګندېږي چې د دې انکار یو سبب دا هم دی چې په عمومي ډول کافرانو دا خیال درلود چې د خدای جل جلاله لخوا چې کوم شخص د استازي په حیث راځي، هغه باید د بشریت د مرستې څخه جګ او پورته وي او هغه باید د ډیرو زیاتو قدرتونو خاوند وي. د دغه خیال په اساس هر کله چې دوی د هغو څخه هغه راز معجزې غواړي چې په هغو معجزو د دوی د دغو فاسدو خیالونو تایید کیږي، نو انبیا علیهم السلام له هغو څخه انکار کوي. الله پاک فرمایي ته ورته ووایه چې زه دا نه وایم چې ما سره د خدای خزانې دي، او نه زه په غیبو شیانو پوهیږم، او نه ما دا ویلي دي چې زه ملایکه یم. زه خو یوازې د وحی مطابقت کوم. متحد به معجزې یعنی هغه معجزې چې د کافرانو د مطالبې او غوښتنې په اثر صادریږي. د دې ډول معجزو د تاخیر مهم سبب دا دی چې په دې ډول معجزو د ایمان د نه راوړلو نه وروسته پیغمبر ته د هجرت کولو حکم کیږي او منکران هلاکیږي، لکه چې د دې مدعا مثالونه د حضرت نوح علیه السلام د قوم او نمرود او فرعون څخه نیولې د قریشو پورې ټولو تاریخونو لیکلي او خلکو ته یې وړاندې کړې ده، او قرآن مجید هغه په صریح ډول هم بیان کړې ده. د حضرت صالح علیه السلام امت له ده څخه نه ښه وغوښته. خدای جل جلاله ورته وویل چې تاسې ته به نښه در وښودله شي، مګر له دې نه وروسته هم تاسې ایمان نه راوړئ، نو په دغه صورت کې ستاسو هلاکت یقیني دی. الله پاک فرمایي موږ د نښو لیږل ځکه موقوف کړل چې تیرو خلکو د هغو تکذیب وکړ، او موږ سمود ته د اوښې نښه ورکړه د هغو د پوهولو لپاره، او دوی بیا د هغې حق ونه مانه، او نښې چې موږ لیږو هغه د ویرولو لپاره وي. مګر لکه څنګه چې د افرادو د موت او حیات لپاره یو وخت ټاکل شوی ده، همدغه راز د قومونو د هلاکت او بربادۍ لپاره هم یو خاص وخت ټاکل شوی ده. د هر قوم لپاره یوه زمانه ټاکل شوې ده. له دې کبله د دې ډول معجزو په ظهور کې د هغې ټاکلې مودې لپاره
ځنډ راپېښېده چې پیغمبران او معاندین دواړه هغې ته منتظر ووسیږي. الله پاک فرمایي او هغه خلک وایي چې ولې په هغه د خدای لخوا کومه نښه نه رانازلېږي. ته ورته ووایه چې غیب یوازې د خدای لپاره مخصوص دي. تاسو د هغه د ظهور انتظار کوئ، زه هم تاسو سره انتظار باسم. همدا سبب دی چې په کومو انبیاو علیهم السلام کې چې د رحم او کرم عنصر غالب و، هغوی په تهدید او مطالبې معجزې نه ښودلې. د حضرت عیسی علیه السلام په خصوص کې د انجیل آیتونه په نورو خپرونو کې تیر شوي دي. که څه هم له ده څخه ډېرې معجزې صادرې شوي دي، مګر په عمومي ډول دوی د تهدید او مطالبې د معجزو څخه انکار کړی ده، او دا ځکه چې ده دا غوښتل چې د یهودو قام تباه او برباد ونه ویني. تر دې چې هر کله حوارینو ده څخه د خپل ایمان د ترقۍ او د خپل زړه د اطمینان لپاره معجزه وغوښته، نو پاک خدای ورته په ځواب کې وویل چې دا آسماني دسترخوان به تاسو باندې نازل شي، مګر له دې نه وروسته کله تاسې څخه چا انکار وکړ، نو زه به هغه ته داسې سخت عذاب ورکړم چې په دنیا کې به هیڅ چاته نه وي ورکړ شوی. لنډه دا چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د روحاني کائنات همدغه اصول تر نظر لاندې نیولي وه چې د دغه کار له کبله د کفارو د مطالبې پروا ونه کړه، او دا ځکه چې دی په دې حقیقت پوهېده چې د هغې معجزې نه وروسته چې د دوی د تهدید په اثر ښکاره شي، دوی ته به هیڅ وخت فرصت ورنه کړای شي او دوی به تباه او برباد شي. لکه چې د قریشو معاندینو به د حضرت جناب پیغمبر څخه دا معجزه غوښتله چې ملایکې موږ ته راولېږه. الله جل جلاله ورته په ځواب کې وویل چې که هغوی تاسې ته درهم شي، نو د انسانانو په شکل او صورت کې به درځي، او په دې صورت کې به ستاسو دغه شحبه په خپل حال پاتې شي. سربیره پر دې د خدای جل جلاله په قانون کې دا وروستی حجت دی. نو که ملایکې نازلې شوې او په هغوی هم ستاسو تسلي ونه شوه، نو په دغه صورت کې به تاسو ته د دغې مطالبې او معجزې نه وروسته هیڅ مهلت در نه کړ شي او تاسې به هلاک او برباد کړای شئ. الله پاک فرمایي ولې تاسو فرښتې موږ ته نه رالیږئ که تاسې رښتیني یاست. خدای جل جلاله وایي چې موږ فرښتې په حقه نازلوو، که هغوی نازلې شوې نو بیا به تاسې ته مهلت در نه کړای شي. معاندین په عمومي ډول پیغمبران دروغجن ګڼي او دا غوښتنه کوي چې د کومې وروستۍ معجزې د عذاب دبکۍ چې تاسو موږ ته راکولې هغه به کله راشي، او هغه ولې نه راځي. کله چې دوی به د خپلې ناپوهۍ له کبله په دې خبره یقین کاوه چې دا د عذاب معجزه به ښکاره نه شي، د دې کبله دوی بیا د دغې معجزې غوښتنه د دې لپاره کوي چې په دې وسیله دغه پیغمبر په خلکو کې سپک کړي، او دوی وایي چې زموږ په شان نور خلک هم دی درواغجن وګڼي. لکه چې په قرآن مجید کې د هر قرن د کافرانو دا معقوله بیا تکرار شوې ده او د هغې ځواب ورکړل شوی ده. د حضرت شعیب علیه السلام امت ته وویل شول او زموږ په خیال کې ته درواغجن یې، نو په موږ د آسمان یوه ټوټه راوغورځوه که ته رښتینی یې. الله پاک فرمایي د هر قام لپاره یو وخت ټاکل شوی ده، نو هر کله چې دغه ټاکل شوی وخت راورسیږي، نو دغه وخت نه یوه سترګه را په وړاندې کېدلی شي او نه وروسته کېدلی شي. ته ورته ووایه ای پیغمبره، تاسې فکر وکړئ که د خدای دغه عذاب په شپه کې راشي او که په ورځ کې، نو دې ګناهګارانو ته په بیړه کې څه ګټه ده؟ آیا که دغه عذاب را نازل شي نو تاسې به ایمان راوړئ؟ اوس ایمان راوړئ، حال دا چې تاسې خو همدې کار ته تلوار کاوه. د سیرت خپرونه هره ورځ د سهار له 6:30 تر 7 بجو پورې له شریعت غږ راډیو څخه واورئ. د معجزو د عقیدې اصلاح.
د قرآن عظیم شان له مطالبې څخه دا حقیقت څرګندېږي چې د قرآن عظیم شان په نظر کې دا ظاهري معجزه څه اهمیت نه لري. قرآن مجید تل خلق د نبوت اصلي حقیقي روح ته متوجه کوي او دا خبره خاص اسباب لري. اسلام نړۍ ته د الهي دین د تکمیل او د تیرو مذهبي غلطیو د تصحیح لپاره راغلی و. دې ظاهري معجزو په تیرو قامونو کې ډېرې فاسدې عقیدې پیدا کړې وې. د کومو انبیا علیهم السلام او اولیاو څخه چې ډېرې معجزې څرګندې شوې وې، په هغو کې د الوهیت او خدایي عنصر ومنل شو او په دې ډول د توحید او نبوت هغه اصلي حقیقت چې د الهي دین بنسټ و متزلزل شو. له دې کبله قرآن مجید په ډیر وضاحت او پوره تصریح د دغو غلطیو څخه پرده پورته کړې ده او په نړۍ کې د نبوت او توحید اصلي حقیقت په یو داسې ټینګ او مضبوطه بنسټ ودراوه چې په آینده کې د فساد او بدې عقیدې هیڅ قسم سیل او طوفان هغه ته ضرر ونشي رسولی. له ټولو نه وړاندې اسلام دا حقیقت څرګند کړ چې په نبوت او ظاهري معجزو کې کوم تلازم نشته او آثار او دلایل د اصل نبوت څخه خارج شیان دي. د نبوت اصلي او حقیقي لوازم وحی، الهی، مخاطبه، تزکیه، انذار، تبشیر، تعلیم او هدایت دی. لکه چې د دې موضوع تفصیل په نورو خپرونو کې تیر شوی ده. په همدې اساس هر کله چې معاندینو د معجزې مطالبه او غوښتنه کړې ده، نو قرآن مجید اکثرا د هغو په جواب کې دوی د نبوت د اصلي حقیقت خواته متوجه کړي دي. الله پاک فرمایي څوک چې نه پوهیږي هغوی وایي خدای ولې په خپله له موږ سره خبرې نه کوي یا موږ ته کومه نښه ولې نه راځي. له دوی څخه پخوا خلکو هم دغه راز وینا کړې وه. د دواړو زړونه یو شان شول. موږ خو نښې د هغو خلکو لپاره څرګندې کړي دي چې یقین کوي. ای محمده، موږ تا ته صداقت درکړی ده او د دغه صداقت سره موږ نیکانو ته زیری ورکوونکی او بدکارانو ته ویرونکی رالیږلی یې. چاته چې اوس هم دا نښې نه ښکارېږي، نو د هغو د دوزخیانو پوښتنه به له تا څخه نه کیږي. په بل ځای کې فرمایي او هغوی وایي چې په هغه د پروردګار لخوا نښې ولې نه رانازلیږي. ته ورته ووایه چې نښې خو له خدای سره دي او زه خو ښکاره بیرونکی یم. آیا دې کافرانو لپاره دا نښې کافي نه دي چې موږ په تا داسې کتاب نازل کړی ده چې هغه دوی ته ور واورول شي؟ قرآن مجید په ډیر وضاحت او تکرار دا حقیقت څرګند کړی ده چې زموږ پیغمبر بشر او خالص بشر دی او په ده کې د الوهیت شائبه قطعا نشته او له دې کبله هغه بې د خدای له حکم څخه بل هیڅ شی نشي کولی. زه هم ستاسو په شان یو بنده یم، البته ما ته وحی کیږي. د قریشو کافرانو دا خیال درلود چې باید پیغمبر سره ملایکې وي. کله کله په خپله خدای جل جلاله هغه ته راشي او ځان ورته ښکاره کړي. دی د سرو او سپینو زرو بنګلې او قصرونه ولري. دی د ډیرو ښو او ښکلو باغونو خاوند وي. باید زموږ په مخ کې آسمان ته وخیږي او له هغه ځایه موږ ته کتاب راوړي. د بني اسرائیل مبارکه سوره کې الله پاک فرمایي او کافرانو ویل موږ به په تا تر هغې ایمان رانه وړو تر څو چې د موږ لپاره د ځمکې څخه یوه چینه راونه بهوي او یا ته د کجورو د یوه باغ خاوند نه یې او بیا ته د هغو په منځ کې ویالې ونه بهوي او یا لکه چې ته تل وایې د آسمان څخه په موږ ټوټه راونه غورځوي او یا خدای او ملایکې د زامن په ډول رانولي او یا ستا د سرو زرو یو کور نه وي یا ته آسمان ته ونه خیږي او تر هغې به موږ ستا د آسمان په ختلو باندې یقین ونه کړو تر څو چې د هغه ځای څخه یو داسې کتاب رانوړي چې موږ یې ولوستلی شو. د دې ډول پوښتنو په جواب کې قرآن مجید تاسې ته دا تعلیم درکوي. سبحان الله، زه څوک یم؟ یو بني آدم پیغمبر. ای پیغمبره، دې خلکو ته ووایه چې
زه تاسو ته دا نه وایم چې زما سره د خدای خزانې دي او نه زه په غیبو خبرو پوهیږم او نه تاسو ته دا وایم چې زه فرښته یم. زه خو د هغه حکم پیروي کوم چې ما ته د هغه الهام کیږي. په سوره اعراف کې الله پاک فرمایي ای پیغمبره د خلکو ته ووایه چې په خپله زما ګټه او تاوان زما په لاس کې نه دی مګر څه چې د خدای رضا وي او که زه په غیبو پوهېدلی نو ما به ځان ته ډېره ګټه اړولې وای او ما ته به کوم ضرر نه وای رسېدلی. زه خو یوازې بیرونکی او زیری ورکوونکی یم هغو خلکو ته چې د ایمان خاوندان وي. تاسې فکر وکړئ چې د ځمکې نه د باغ رازورغوندول یا د سرو زرو قصرونه یا د چینو بهول یا د آسمان څخه د لیکل شوي کتاب راښکته کول نه د خدای د قدرت څخه وتلي کارونه او نه د دې رسول د هغو معجزو څخه پورته مطالبه ده چې د ده د لاس څخه چینې بهولې وې او د ده په اشاره ونې را روانې شوې وې او د معراج په وخت کې یې د 7 آسمانونو منزلونه وهلي وه مګر د دې کبله چې که د دوی د دغې مطالبې په اغیز دغه غوښتنې عملي شوې وای نو که په دغه صورت کې که دوی له بد عقیدګۍ څخه کار اخیستی وای نو ده ته به یې جادوګر ویلی وه او که د خوش عقیدګۍ څخه یې کار اخیستی وای نو دوی به یې نعوذ بالله یو مافوق البشر انسان منلی وای او دا دواړه خبرې به د اسلام د اصولو څخه مخالفې وای. د دې کبله د دوی دغه جاهلانه مطالبه ځکه رد کړای شوه چې د یو څو کسو د ایمان او یا عدم ایمان په خاطر د نفس پیغام او دعوت د اصولو بیخکني نشي کېدلی. په عامو خلکو کې د انبیا علیهم السلام په نسبت دا غلطه عقیده پیدا شوې وه چې دوی راساً د کائناتو په عالم کې تصرف کولای شي لکه د موجوده انجیل د مصنفانو چې حضرت عیسی معجزې په کومه طریقه وړاندې کړي دي. هغو د عیسایانو په زړونو کې دا یقین پیدا کړی دی چې دا ټول کائنات د حضرت عیسی په قبضه او قدرت کې وه او چې څنګه یې غوښتل په دوی کې تصرف کاوه. په همدغه کوږ بنسټ د انجیل مصنفانو د دغه حق دین کوږ دیوال پورته کړ او د همدې کار نتیجه ده چې د توحید ودانۍ په دغه کوږ بنسټ ونه درېدلی شوه. قرآن مجید په ډیر زیات شدت او اسرار سره دا حقیقت څرګند کړی ده چې نښې او معجزې د پیغمبر په خپل قدرت او اراده نه بلکې د لوی خدای جل جلاله په قدرت او مشیت کې څرګندېږي. قل انما الآیات عند الله ته ووایه ای پیغمبره چې نښې خو یوازې د خدای سره دي. د ټولو څخه ډیر صاف او صریح آیت دا دی چې الله پاک فرمایي هیڅ کوم یو رسول دا قدرت نه لري چې هغه بې د خدای د اجازې څخه کومه نښه او معجزه راوړي. په انجیل کې د حضرت عیسی معجزې چې په کوم عبارت او کوم طرز او طریقه لیکل شوي دي له هغو څخه ډیر په واضح ډول دا څرګندېږي چې دته له ټولو کائناتو واک او پاچاهي وسپارل شوې وه او ده چې څه غوښتل هغه به یې کول مګر قرآن مجید دا عقیده نه مني. قرآن عظیم شان د حضرت عیسی ټولې معجزې بیان کړي دي مګر سره د دې پاک قرآن د دې باطنې عقیدې تردید هم کړی ده او په ډېر صریح او واضح ډول یې دا حقیقت څرګند کړی ده چې دغه هر څه چې وه د لوی خدای جل جلاله په قدرت او مشیت وه او د حضرت عیسی په خوښه او اختیار کې نه وه. لکه چې په خپله د حضرت عیسی له خولې څخه قرآن مجید فرمایي ما ستاسو د رب لخوا یوه نښه راوړې ده چې زه د خټې څخه د مارغه په شکل یو ژوی جوړوم او په هغه کې پوکی کوم نو هغه د خدای په حکم مارغه کیږي او له مور څخه پیدا شوی ړوند او برس نیولی یعنې پیس جوړوم او مړی ژوندی کوم. د خدای په حکم په بل ځای کې پاک خدای حضرت عیسی علیه السلام ته خپل احسانونه ورښیي او ورته فرمایي یاد کړه هر کله چې په تا زما حکم د خاورو څخه د مارغه په څیر صورت جوړاوه بیا به دې په هغه کې پوکی کاوه نو هغه به د خدای په حکم مرغه کېده او تا به ړوند او برس وهلی ناروغ او هر کله چې به تا زما په حکم مړی ژوندی کاوه
دا د قرآن مجید د همدې حقیقت څرګندولو او خالص او سوچه تعلیم اثر و چې په اسلام کې د توحید او نبوت حقیقتونه مشتبه نشول او مسلمانانو د اسلام په پیغمبر کې د الوهیت ادنا شائبه هم ونه منله او د نړۍ په ټولو مذهبونو کې د کامل توحید علم او یا په بل عبارت د خدای د یووالي د توغ پورته کول یوازې د اسلام مټو او لاسونو ته وسپارل شول. باید موږ یوازې د معجزو د عقیدې د اصلاحاتو لاندې د اسباب او عللو په هغې مسله هم پیښه وکړو چې دغه مسئلې د نورو مذاهبو په شان په اسلام کې هم دوه فرقې پیدا کړي دي. یوه فرقه هغه ده چې په نړۍ کې یوازې د عللو او اسبابو اختیار مدي او دغه اختیارات د نسخ او تغییر وړ نه ګڼي. د دې فرقې په عقیده په دې عالم کې چې هر څه کېږي هغه ټول د همدې مادي عللو او اسبابو لاندې کېږي او په هغو کې هیڅ قسم نسخ او تغییر نه کېږي او له دې کبله دغه فرقه خارق العادت او هغه محال ګڼي ځکه چې دا اسباب او علت او د نړۍ د نظام دا طریقه سنت الهی دی او د خدای جل جلاله په سنتو کې تغییر او تبدیل نشي کېدلای. لکه چې د قرآن مجید د دې آیتونو څخه ثابتېږي چې فرمایي تاسې به د خدای په سنت یعنی طریقه کې هیڅ چیرې تبدیل ونه مومئ. تاسې به د خدای په سنت کې هیڅ چیرې تغییر ونه مومئ. د خدای کړه نه بدلیږي. دوهمه فرقه پاک خدای د فطرت د قوانینو او عللو او اسبابو د مخصوص نظام تابع او پابند کول د هغه د قدرت د شان سره منافي ګڼي او هغوی بې له دې منځنیو وسایطو څخه هغه مطلق خپلواک ګڼي. دا فرقه د خپل دعوا په تایید کې دغه مبارک آیتونه وړاندې کوي چې فرمایي هر څه چې وغواړئ هغه کوئ. کذلک الله یفعل ما یشاء. همدغه راز هر څه چې خدای وغواړي هغه کوي او خدای چې څه وغواړي هغه کوي. بېشکه څه چې خدای وغواړي هغه کوي مګر څه چې خدای وغواړي هغه کوي. بېشکه څه چې غواړي حکم کوي. بېشکه خدای چې څه وغواړي هغه کوي. سربیره په دې مبارکو آیتونو دغه لیکل شوی آیت په قرآن مجید کې د ډیر لږ تغییر سره په 8 ځایونو کې ذکر شوی ده. والله علی کل شیء قدیر او خدای په هر شي قادر دی. له دې آیتونو څخه ثابتېږي چې د هر شي علت یوازې د خدای قدرت، مشیت او اراده ده او له دې کبله هر ډول خارق العادت ممکن دی. حقیقت دا دی چې دا دواړه ډلې د افراط او تفرید په دوو غاړو ولاړې دي او دوی د قرآن مجید ټولو آیتونو ته په پوره ډول نه دي ځیر شوي. همدا سبب دی چې دوی د شیانو د خواصو او تباعیو او عقلي مصالحو او حکمتونو څخه انکار کړی ده. ډیرو درنو او محترم اوریدونکو، دا و زموږ د خپرونې راټول شوي مطالب چې تاسو ته مو در واورول. که بلې او راتلونکې خپرونې چې انشاءالله بیا به ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.